د ننګرهار په سبزی منډي کې دا هغه موټر دی چې په تورخم کې لا 3 ورځنی انتظار وروسته بیرته راګرځول شوي او سبزی او میوه‌جات یې خراب او په نیمه بیه پلورل کیږي. تجاران وایي چې لا تورخم لا جګړې وروسته دروازه د پاکستان حکومت له لوري تړل شوې چې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان رسولی. دوی له حکومتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې د یاد ستونزو د حل لپاره د جدي هڅې وکړي. لاره موږ ته ضرر رسېدلی دی، لاره بنده و، دا 3 ورځې تورخم کې ولاړو، یو ستونزه پیدا شوه د افغانستان او پاکستان سره. نو په لکونه افغانۍ زموږ تاوان وشو. بیا د کم ګاډي د 2 ورځې وشو چې موږ د مخکني کم ګاډي و هغه را دننه کړه، هغه په ډېر هاي تاوان سره خرڅ کړي دي. موږ دا تنهیله کوو چې زر تر زره د لارې په باره کې ورسره خبرو وکړو حکومت سره. دواړو حکومتونو نه زموږ دا هیله ده چې لارې خلاصې کړي او موږ د تاوان نه آینده تاوان نه بچ شو. دغه مشکلات په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې حل کړي او تر څو دغه تجاران چې دي د تاوانونو نه وژغورل شي، ځکه په دغه ورځو کې دوی ډېر زیات د تاوان سره مخ دي. ننګرهار کې بیا تازه یو شمېر تجارانو د سړو خونو په جوړېدا کې پانګونه کړې او د کروندګرو د ستونزو د حل په موخه یې ساړې خونې جوړې کړي. دوی وایي چې لا دې موخه د افغانستان د کروندګرو حاصلات ساتل دي او له زیان یې خلاصول دي. چې سړې خونې د ننګرهار ولایت چې په دې کې تقریبا موږ د موټرو په اندازه باندې 15-40 موټرو پورې چې هر موټر وزن 15 ټنه وي، دې گنجائش لرو او کولای شي چې د خپل هیوادوالو مالونه میوه او سبزي پکې ځای په ځای د خپل وطن میوې او سبزیجات پکې وساتل شي. زمونږ سرخانې چې دي 2 حاله دي، هر یو حال چې د 300 میټریک ټنه ظرفیت لري. نو اوس خو فلحال دغه څو سرخانې په ننګرهار ولایت کې جوړې شوي دي چې دا بسنه نه کوي. نو زما نورو تجارانو ته هم دغه درخواست دی چې دغه سرخانې په ننګرهار کې د اطاق تجارت مشر ګل مراد عرب د تجارانو د اوښتو زیانونو په اړه مرکه کولو ته حاضر نشو، خو د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې د تورخم لارې له بندېدو وروسته تجارانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسېدلی. دوی وایي په لوړه کچه خبره روانې دي او یا د ستونزه به ژر حل شي. سلګونو موټر بیرته په هغه ورځ باندې را واپس شول او دلته په ډېر کم قیمت سره په لیلام باندې خرڅول تازه میوې. نو دغه لارې موږ د سوداګرۍ ته ډېر زیان رسولی. دغه د موږ صادرات چې دي په ټپه درېدلي دي. که زه ووایم نو تقریبا موږ ته به داسې په اټکل ډول $1 میلیون راوځي موږ ته د دغې لارې سوداګرۍ لارې موږ ته تاوان رسي. سوداګرۍ محترم وزیر صاحب په همدې هڅه کې ده تر څو پاکستاني لوري سره په همدې باندې خبرې وکړي او زر تر زره دغه لار د سوداګرۍ په مخ پرانیزي. بل لور ته اسلام آباد کې افغانستان سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د تورخم دروازې بندېدو په تړاو د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دوراني سره په لیدنه کې ویلي چې د تورخم دروازې بندېدل د دواړو هیوادونو پر زیان دي. آصف دوراني ډاډ ورکړی چې دوی هڅه کوي ترڅو د تورخم دروازه د عام تګ راتګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر مخ خلاصه شي. د یادولو ده چې تورخم لار یو له هغو مهمو لارو څخه ده چې هره ورځ پرې له زرو ډیر مسافر او تجارتي موټر تګ راتګ کوي. غوښتنه دا ده چې د یاد لارې د خلاصون لپاره د جدي هڅې وشي ترڅو د تجارانو او مسافرو ستونزې حل شي.